د کهانه شروعات د بوسټن د یو جیل کېږي په کوم کې چې سپنسر نومي او پولیس خپه سکون سره په لایبرري کې ناست او اخبار ګوري. تر چې بچا هم کتل دی به ورته یو عام غونډه کې قیدي په نظر باندې راته خو په حقیقت کې دی د حد نصیبه سخت مزاج د پولیس تیر شو. 15 کال مخکې د ذکر دی کر پولیس والا پسې کور ته ورغی د کوم نوم چې بولان او ته بوسونه ته را شروع کړل. نو په دې وخت کې هغه تر پته لګیدله چې دی په خپل کور کې خزه وخیو ویني پیراولي. د پر دوست سره سپنسر له تر دې د پر غوسه ورله چې خپل غوسه په قابو کې رانه وستلی شو. هغه اوخه چې د درې حرکت د وچی د پولیس د نوکرانو هم وستلی شو. د سری د 15 کالو د پاره جیل ته راولېکا. اوس د پوره د 15 کالو سزا پوره شیبه او کله چې دغه جیل درابطو والی درابطو نه مخکې سقیدند د نه راته شدید د پاره چې د تم په اخرنۍ ورځ باندې لقونته کې چلو خایو. خو مسله دا و چې وی تر پته نه پا چې دا څومره خطرناک سړی په لقونته وخت کې د ټوپه ټوله قیدان راسید کی او په خوشاله باندې بیا جیل بار ته روزي. بار ته مخکې نه دی زوړ ملګری د کوم چې هنري وي د په انتظار کې وي. هنري په خپل باندې په پولیس کې پاتې شوی. اوس په پسې د لپاره غلو چې خپل کور ته بوزم. په دې وخت کې دغه زه هم غلطه کې راشي. خو سپنسر هغه سره ملاویدل نه غواړي. د مغسري هنري ته دا خبرو کې وزر تزرا دي زین لاړ شه. هنري بیا هغه ځان سره خپل خالی کور ته راوړي د لپاره چې دې په دې ځکه لقونته کې آرام وکړلی شي. هلته کې د بیا یو ځوړ ملګری د کوم نوم چې ډر سکول وي سپنسر سره د ملاویدو د لپاره شو. دا ته پوسټ نه وکي 15 کال خو د جیل او خوړو او نوکری در سره هم اوس نشته. اوس پس کې چې سپنسر ورته وایي ویزوز دا باقي خپل ژوندۍ په سکون سره تیلول غواړم. د سکول بیا دینه په دې خبره باندې لاړ شي وی کچره هم د یو څه ضرورت درته هم وي د مغسري ماته یو رنګ کبا. دنه پس بیا سپنسر د خپل سپیسر ملو شي کوم چې 15 کال راسه د په انتظار. سپنسر ته بداس لګیدل چې په دې کې یوازې اوسې کما. خو په دې وخت کې هنري یو بل کس غلطه کې راولي د کوم نوم چې هوک وي. هنري ته وایي وی د هوک پلار هم زما عمل کړو خو چې هغه اوس مړ شوی دی د وجې دی په خپل باندې ز په دې ځای کې ساتم او په طریقې سره اوس په وی کمرې کې دوه کسانو سیدل شروع کی. د سپنسر په اول کې هغه کس د حد نصیبه بد شي او د جټکه هله ولګي کړي چې دا غس په د سردمنې قبول پسې باندې دا غس رلو بیره شروع کی. سر سپنسر ته راسو لګي چې خو زما په خپل کور کې هم ځای نشته. د شپې په وخت کې کیپټن بولان چې کله په خپل گاډي کې خپل کور ته روان وي په دې وخت کې هغه ته د خپل افسر رنګ راشي. ټرانس هغه د بسونو یوې اډې ته راغواړي چې هلته کې په رسېدو سره د پته لګي چې په دې خو ماته ظالمانو د مخ کې نه جال خور کړی دي. سپټ مخې کسان چې هلته کې راشي نو د مغسري په بولان باندې ډزې را شروع کړي. هغه هم په هغه ځای کې مړ کړي. په سبا باندې په پوره بوسټن کې دا خبره خور شي چې کیپټن بولان چا قتل کړی دی. خو په دغه ځای کې ټول عجیبه خبره دا وه چې کوم پولیس افسر ټرانس چې هغه هلته کې راغوښتلو دغه لاش هم په هغه ځای کې پروت و. اوس دغه ځای خلکو ته داس لګېږي چې ټول نه مخکې ټرانس لږې شو بولان یې مړ کړو بیا هغه په خپل باندې هم خودکشي وکړله. دا خبر چې کله سپنسر ته ورسېږي نو په دې سره هم حیرانه پاتې شي. دا په خپل ملګري باندې ښه پوره یقین و چې هغه چېرې هم داسې حرکت نشي کولی. په دې وخت کې د دوی مشر ډر سکول هغلته کې راشي او دې خبر نه خبردار کړي بولان سره ستا مخکې هم جګړې شوي دې د وجې د پولیس پتا باندې هم شک دی. هنري ورته وایي وي سپنسر ټوله شپه ما سره هم په دې کور کې او ډر سکول په دې خبره باندې هغه ځای نه لاړ شي دې خو ما صرف خبردار وم. سپنسر ته اوس د مغسري اندازه وشي چې دا معامله ام د قتل والا معامله نه ده او درې دا هم پته وه چې د بولان په ځای کې داد نصیبه دشمنان موجود دي. اوس دې په خپله باندې په دې معامله کې تحقیق را شروع کړي. ټول نه مخکې هغه د ټیرنس کونډې ښځې سره یې میلو شي. سپنسر ته نه په هغه ځای کې دا تپوس وکړي د ټیرنس بولان سره جګړه شوې وه که نه وه چې ټیرنس ورته وایي دغه دواړه خو په خپل منځ کې داد نصیبه ښه ملګري وو اکثر د جګړو دپاره به هم یو ځای تلل. سپنسر ته دا خبره د حد نصیبه عجیبه ولګي او دې نه پس دی یو داسې کلب ته لاړ شي چېرته کې چې به هر وخت پولیسان تلل راتلل. په ځای کې ټرانس یو ملګری د مخکې نه موجود و. سپنسر د هغه نه تپوسونه را شروع کړي وي تا ته پته لګېږي چې ټرانس او د بولان په منځ کې څه روان و چې کس ورته صرف دومره وایي د ټرانس د مخکې نه په بولان باندې دا شک و چې د حد نصیبه یو رشوتي دی چې د وجې ټرانس پټ په پټه لګي او دا خلاف ثبوتونه یې را جمع کول. په دې وخت کې یو نوی افسر د کوم نوم چې میکلن وي هغلته کې راشي. ته اوس د ټرانس په ځای باندې دغه تاڼې ته را بدل شوی او کله چې هغه ته دې خبر په باره کې پته لګېږي چې سپنسر پټ په پټه لګیا دی او په دې معامله کې تحقیق را شروع کړی دی په دې سره په غوسه کې راشي په سپنسر باندې سکونه ورول شروع کړي. سپنسر هم په هغه ځای کې چپ د کېناستو وانه وي او د مر سره هغه سره په جګړه شي چې په دې سره باقي پولیسان هم په هغه باندې راټول شي. اته نه پس دې چې کله دغه ځای نه بیا بار ته روزي په دې وخت کې د هغه نظر د دغه کلب په سی سی ټي وي کیمرې باندې ورپروزي چې د کلب د مشر نه دغه ځای ریکارډینګ وغواړي. هغه چې کله دغه ریکارډینګ د ورکولو نه د انکار وکړي نو په دې سره دې پټ په پټه هغه ټوپه ټوله کمپیوټر ته نه راپټ کړي او خپل کور ته ځان سره راوړي. هغه چې کله هغه ریکارډینګ را شروع کړي په دې وخت کې دوی ته دې خبر په باره کې پته لګېږي چې د قتل په شپه باندې ټرانس لیول په خپله باندې د خپل ګاډي نه رووته بیا په یو ګران ګاډي کې کېناسته او دغه په ګاډي کې څوک بل څوک کېناستل. اوس دې په هغه ځل ګاډي پسې ولګېږي ول چې دې ته را پته لګېدلې وه چې دغه دواړه ګاډي چېرته د خاص مقصد دپاره استعمال شوي دي. هی سره پسې دا ځل هغه د بسونو والا ځای ته لاړ شي او په هغه ځای کې په ثبوتونو پسې په ګرځېدو شي نو په دې وخت کې ته دا پته لګېږي چې د بولان ګاډي له د ټیرنس ګاډي دې کور کړې وه. خو دا ګاډي چلولو والا ټیرنس چېرې هم په خپله باندې نو ولې چې هغه په هغه وخت کې په زړه ګاډي کې موجود و. اوس دې په هر څه باندې پوهه شي چې ټول نه مخکې هغه ظالمانو بولان مړ کړی دی او بیا ټیرنس له هم کاته تمامه کړې ده دې دپاره چې موږ دغه ټوپه ټوله الزام په ټیرنس غریب باندې
د ورواړو. په دې وخت کې د سپنسر نظر پس مکه باندې موجود د غاښونو په ټکی باندې پروزي. د معمولی غونډه کې سيزو خو سپنسر ته دا پته وه چې دا عادت په مونږ کې د کم پولیس سواله کېدی شي. د ماسه د ډسکول خاله ورشو د تپوس نو کې د قتل پښتو باندې تاغ د بسونو په اډې کې سکول چې ډسکول ورته فایزه کې د موجودګۍ نه انکار وکړي زه هغه ته کې سره هم نه متلې. پر سره سپنسر په شک کې نور هم اضافه وشي. بل خو هنري دا وختل چې لا هوک دی بوکسینګ زکه دی د بجغه سپنسر له داسې موري ورکړې و چې د هوک ته بوکسینګ خای. ټرین نه پس دغه دوانه بیا د چول سکول د پاری هوټل ته لاړ شي. په ځکه چې کله سپنسر خزر راشي نو په ځکه کې د سخت ناراضه وي ول چې کله د جیل نه راغلو هغه سره د سر هم رابطه نه وکړي. سپنسر هغه ته دا خبرو کی وځي چې کله هم په جیل کوم ما بشپورس ته په باره کې سوچونه کول چې دې خبره پورې دوه سره هغه سید په سیده په خاموشي سره دا غزاینه لاړ شي. چې کله به دا ګوټه بار ته روزي په دې وخت کې سپنسر نظر هم په ځل گاډي باندې پروزي کم چې وي هم په سی ټي وي کیمرې کې لیدلو. دې دماغ سره په گاډي په شاته ور روان شي خو بلار کې په پسې وسپین خلیږي. هغه سپې تر دې ته پورې خطرناک وي چې هغه په غزه کې سره هم نه پرېږدي تر هغه پورې چې درسو پورې دغه مارک په غزه کې نه وی راغلي خپل سپې دا غزه نه وی بوتلې. بیا حق ته وای وځي چې کله سپې خړم نو تاسو کول چې ورته وای ما دغه گاډي نمبر یادو دا نمبر چې کله نوٹ کینو سیده په سیده د کسٹم ولا دفتر ته لاړ شي. چې کله دغه افسر سره خبرو کې مالا د دې نمبر په باره کې معلومات رو باسا نو افسر په غزه کې دی خبر هم نه مني. چې ورته بیا په دې خبر باندې کی ورکی وځي په ټول خلکو ته دا خبرو کما چې مخکې بعد په زمانه رشوت یې غشتلی او مال به د گاډو معلومات راکول. پرې سره د تاخير دا گاډي د مالک په باره کې پتو لګيږي. دا گاډي د خطرناک کس په نوم د کوم نوم چې چارلز عام انسان نو بلکې په بوسټن کې با ټول نه زیات پودر هم د خرڅول. هغه صرف د منشاتو کار نه کو بلکې د سری په پیسو باندې به قتلونه هم کول. سپنسر بیا هوکو هنري ته چارلز په باره کې خبر را شروع کی ویلس کاله مخکې چې کله په پولیس کې ومه زه خپل مشرانو هغه علاقې ته ولېګلم په کوم ځای کې چې غریب خلک را لګي شي او خپل ځمکه خرڅولې. فازه کې وداس نه هم موجوده و کوم چې د خپل ځمکه د ورکول نه انکار کړو خو بیا لکه غونډه کې ورځې پس هغه بیا قتل شو. ما چې بیا په دغه معاملې کې تحقیق را شروع کو ما ته داس ریکارډینګ ملو شو په کوم کې چې چارلز کسان لګي او هغه جنې قتل کوله. خو ثبوتونه مې سیده په سیده بیا د خپل مشر د بوران خواله وروړل خو بوران ته دا خبر وکړه چې دا هر څه جعلي دي او په دې سره هغه کیسه بند کړ. په سره تر دې ته پورې غوسه شوم چې په خپل باندې په بوران پسې کور ته لاړم خو په ځکه چې کله ما بیا دغه خځې ته پام وکړ ما پیرا کې خو درځه بیا هم په دغه معاملې کې د 500 کارو د پاره جیل ته لاړم. اوس په ځکه سپانسر هاکو هنري دا فیصله وکړي چې اوس په موږ باقي لکه منته کې هم مدد د پولیس نه غواړو بلکې هر څه په خپل باندې کو. ټول نه مخکې هاکو چاکورا واخلي او چارلز د گاډي ټیرونه پیوشتي د پاره چې غوي تر پتو لګيږي چې څوک داسې شته چې په موږ پسې لګېدلې دي. په سبب باندې سپنسر وزل بیا په چارلز پسې لګيږي کوم چې په دې وخت کې د میکلن سره د ملاقات د پاره بانو هم میکلن نه پاغه ځکه یو بیگ پیسې ورکی د کوم نه چې دا صفه پته لګيږي چې دا پاسل کې رشوت په دې وخت کې سپنسر د پاغه ځکه د FBI ول ایجنټان هم ملو شو ولې چې دا غوي دا شک پیدا شوی چې میکلن د دې ځای غټو د منشاتو خرڅولو والا سره ملو شوی دی او دا غوي سره مرستې را شروع کړې دي. خو د مزید معلوماتو د حاصلول د پاره وزل بیا جیل ته لاړ شي. په ځکه هغه داسې قیدی سره ملو شي کوم چې بل وخت پورې د چارلز د پاره کار کړو. سپنسر ته بیا د خبره باره کې د پوسو کې ویزه چې کله جیل راوته مانو تاسو سره خبره چا کړې و چې دی اوخه هو قیدی په مکمله توګه باندې خپل ځان چپ اوساتي. په دې وخت کې سپنسر هغه ترنګ ملو کی او دا خزه ورته خای کوم چې په دې وخت کې د هوک سره موجوده و هو ورته دمکی ورکی وکي چرته ما ته هر سری اختیارونه وای نو دغه دوانو واده به وکم چې بلې سره هغه مجبور شو د تصرف یو نوم وای وندرلند. سپنسر دغه ټکی د مطلب درو باسلو د پاره د خپل جاسوس خو لاړ چې په ځای کې هغه ورته دا خبرو کی وندرلند څه عام څه نه دی بلکې هغه د سمندر په خوا کې موجود یو غټ بلډینګ دی. په ځای کې طاقتور خلک راجمع کیږي او په ځای کې ټول پټول غیر قانوني کاروبارونه کوي. په ځای کې وی پولیسانو له رشوتونه هم ورکوي او د سری پودر هم په یو بل باندې خرڅي. پریسر سپانسر په دې خبر باندې پوه شوی چې لس کاله مخکې دا کوم ازمکه چې هغه په خلکو باندې حالي کوله دوی په ځای کې دا مقصد و چې موږ دغه یو دیم برانچ هم په دغه ځای کې راکولو کو او هم دا و چې وی هڅه په چارلز باندې د مخینه اخوا کړله. سپنسر د هر څه په خپل باندې کته د بار په خپل باندې وندرلند ته لاړ شي. دغه ځای سکیورټي والا د درولو کوشش را شروع کی. سپنسر هغه په خبرو کې داسې ګډ وډ کی چې په ځدې سره چې دی پاغه کې دنه ور داخل شي. بل خو په دې کې د بولانو د ترانس جنازه را شروع و. هغه کې میکلن خپل نه مشر د سکول ته دا خبره کوي. سپنسر لګیا دی او پټ پټ په پسې تحقیق را شروع کړی دی. د سکول هغه په دې خبر باندې تسلی ورکوي غم مکه زبدر لدل هم غم وکما. په سبب باندې سپنسر باندې واقعي حمله وشي. هغه کلی اوسټون د ورشي په پازه کې سکسان چاړه په لاس هغه ته کې راشي. سپنسر کې واځي په غوي باندې مقابله د کولو کوشش را شروع کی. په ځکه مقابله نشي کولای نو په دې وخت کې هوک هغه ته کې ورسیږي. هغه کسان په خپل باندې راقابو کی او سپنسر له مقور کی چې دی دا غزنه په تختیدو کې کامیاب شي. نو دغه ډول په دې خبر باندې پوه شي چې اوس په خپل باندې داخل کو په نشانه باندې شي. او سپنسر هنري هوک د خپل خزې په کور کې پرېږدي ولې چې غدره پته لګېدلې چې دوی په خپل کور کې محفوظ نه دي. دا خزه په ځای کې سخت خفه وا خو دوی چې ورته کله بیا پوره خبره وکړي نو په دې سره هغه اخر هغه ویل ته پناه د ورکولو د پر رضا شي. بل خو د ټرانس خزه چې کله خپل کور ته جنازې واپس راشي نو هغه ګوري چې ما ټوپه ټوله کور چا ګډ وډ کړی دی چې کوم چې دا مته به چلته کې څوک ته لاشه د غستوره پر دلته کې راغلو. سپنسر چې کله
کله هغه ته ورچی نو بهر څه باندې پوه شي چې کله بیا دا غینه ته پوسو کی نو هغه ورته وایي وی هغه مال په اخر شپه باندې دا سیز را کړو کوم چې پاسل کی یو خبرو د ریکارډ کول والے ماشين هغه ریکارډ سپنسر ته حواله کی چې کله بیا ریکارډینګ را شروع کی د کوم نه چې دا پته لګیږي چې څور ورځې مخکې ټرانس بولان په دې خبر باندې رضا کړو وګتا ماته د غټو طاقتور خلکو نمونه واغشن نو په دې سره زبطال یو بل نو کړیو ګورم پر سره هو ته ټوپټول طاقتور خلکو نمونه غستلو هغه ټوپټول نمونه ته بیا ریکارډ کړو دغه ریکارډ مطابق دغه ځای مشر چارلز دی ول چارلز د پاسه میکلن دی او دغه ټول د پاسه یو بل هم طاقتور کس موجود دی کوم چې څوک بل څوک نه بلکې دغه ټول پولیسانو مشر ډرسکول دی ډرسکول د سپنسر ټول نه خمل کړو او دوی په دې خبر باندې هم پوه شو چې د ټرانس او د بولان د مړکول والے کس څوک بل څوک نه بلکې هم دغه ډرسکول دی سپنسر هغه ټوپټول ثبوتونه ځان سره روان کی او د ډرسکول خواله ورچو هغه په دې خبر باندې پوه کی ملګری مې ځکه درته دا خبره کوم په خپل باندې ځان اف بی آی ته حواله کا خو تر دې د پورې د پیسې په نشي کې ډوب شو چې ورله الټه دم کې ورکی دغه مکه وځبتاله زر تر زر غم کوم سپنسر هغه ریکارډینګ ځان سره واخلو سری پسې د بی آی خواله ورشي په بازه کې جنټان هغوی ته دا خبرو کی هغوی تر دې د پورې طاقتور خلک دي چې دام په عدالت کې پیش کو هغوی ته په داسو لګي چې دا چا نقلي جوړه کړی دا د وجې زموږ چرته هغه غټ ثبوتونه پکار دي د پاره چې په عدالت کې به دوی باندې جرم ثابت کړی شو سپنسر باقي له خونته کوم وخت ځای نه کوي سیده پسیده په چارلز پس خپل کور ته ورشي په بازه کې هغه راګیر کی او خو وخل ورلور کی چې په دې سره ورته خپل هر یو راز بیان کی او چې دوی کم گاډي په سړک باندې را روانو سپنسر هوګه د مخکره پاغزه کې په انتظارو هغه گاډي د پوډو نه ډکو هغه چې کله دوی مخه ته راشو د مقصد دوی په سړک باندې گزارو کی پس دا گاډي شیشه ماته شي او کله چې بې قابو شي نو سپنسر هغه ته کې ورشي او گاډي په خپل کنټرول کې را واخلي او زر د خپل خزي د کور په ګراج کې را پټ څه خو دا منسوبه و چې کله سبا شي نو بیا بدل ته کې راشو موږ ته ټوپټول ثبوتونه خایو خو دې چې کله خپل کور ته راشو دا پته وایي لګيږي چې هنري هوته زنه غیب دی په دې وخت کې ته ډرس کولډنګ راشي کوم چې پرته دا خبرو کی هنري زما سره دی او کچره هغه تاسو جندري دل غواړي زر تر زر هغه گاډي زما خواله راولي خو دا فیصله وکي چې زما واقعي دغه گاډي په خپل باندې هغه د کې بوزما په خو په وینډرلند نو مزيکي ډرس کول او چارلز د دې په انتظار کې هغه د کې ولاړو هلته چې کله هغه گاډي راشي نو دا غینا سپنسر نو بلکې دا خزروزي هغه په غزه کې هغه په داسې خبرو کې راوړي چې هنري دا غزه نه آزاد کی په دې وخت دوی ته په غزه کې هغه ټک په نظر باندې راشي کوم چې د پسې دوی په اړه باندې را روانو په گاډي باندې هغه ټک ورخیږي او لاره ته نه صفا کوي چې په سره په دې ټول ځای کې غوبل را جوړ شي د سکول دغه نه تختو کوشش شروع کړي خپل ځان په ګودام کې پټ کړي چې په دې وخت کې سپنسر پس هم هغه ته کې ورشي خو په ځکه چې چارلز کسان د مخ کې نه موجود او غره گیر کی په دې وخت کې هوک چې کله دا کسان مخ ته راشي نو کې आवाज هاي کسانو سره په جګړه شي او په یو باندې پکې هم اله نه کوي اوس په ګودام کې صرف سپنسر او د سکول یوازې پاتې شي سپنسر په غزه کې د خپل دشمن د بدل لغستوره پر د خبره ورته کی ورازه کله سړو غونته کې ما سره او جنگيږي خپل تمانچو غورځي او په لاس خپل باندې هغه سره جګړه را شروع کی چې بلې سره اخر هغه رو غورځي او زمکه لري بغي اوس سپنسر سره هغه هر څه موجود حکم چې د بی آی د لپاره پکارو چې کله ټول پټول ثبوتونه بی آی ته حواله کی او په دې باندې غونته کې تحقیق وکړي نو د مغه سره هغه د دوی ټول پټول اډي هم راګيري کې او دې سره دوی د غټه سزاګان هم عدالت ووري په دې وخت ټول مګ په ټي وی ګانو باندې خبر او چلیږي کوم کس ته چې مون قاتل وي هو پاسل کې قاتل نو بلکې هغه خپل ټول پټول ژوندۍ په دې خبره باندې قربان کړل چې زه دې شیطانان په باره کې ټول دنیا ته دا خبر ورسولې شمه ټیرنس ته اوس خلک سلوټونه را شروع او په دې سره دا هغه ټول پټول عزت واپس راشي پنځه هم دا خبر په خاموشي سره ګوري او په ځل کې خپ پوره مطمئن وي چې کم از کم خپل ټیرنس نو ملګری له خو انصاف ورکړل شو کنه تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای